بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات اقبال محسن لټون منیر سره حاضر باور لرم خوشحاله به ماشومان سره یو ځل بیا ولاړ یم. ستاسو نوم دی؟ ستاسو نوم دی؟ ارباز. ستاسو نوم دی؟ زبیر. ها زبیر، ارباز او افتخاره. سبق وایې که نه؟ ته په صنف کې؟ زه سکول ته لاړم. ته خو زه سبق وایم، مدرسې سبق وایې؟ شابه ده، نر سړی یې. ته او تاسو هم که نه؟ ها دلته بار څه کوئ؟ څه راوتي وایي؟ چکر لرو تو کار چکر الله. ها کار کوو نه یم دی هغه نه چوټي شو چې دلته راغلي. څه کار دی کوو؟ د پاپړو ها پاپړو کار دی کوو. ها پاپړو کې راته څو روپۍ میلاوي؟ 50 روپۍ د ورځې؟ زیارت په ورځ 100 روپۍ ښه د زیارت په ورځ باندې. نه نه 50 روپۍ خو دا خو ټیک ته هغه خو به ځان نه خبره ده، خو لږې نه دي ټوله ورځ کې 50 لږې دي خو هم لږ کار کوو کنه خالص ماشین نه په پاپړو نو بس چوټي شوه. نه که څونه ټایم کار کوئ تاسو؟ لکه 3 بجو پورې. سهار د 3 بجو پورې؟ ها او د 50 روپۍ؟ ها او ته څه کار کوې؟ ته نه زه نه کار هسې ګرځې؟ زه سبا بوځم. سبا بوځه. ښه هسې سکول سره د سبق سره د شوق شته دی که نه؟ څومره؟ ډېر. او تاسو سویم کې 100%. ښه نو سویم کې ته تا خو ماته دا ونه وې؟ زه به درېیم کې. درېیم کې. ښه هسې زړه دې څه سوچ دی سار باندې دی چې ته به څه جوړېږي؟ ما دا سوچ دی چې زه به ډاکټر جوړېږم. ډاکټر؟ ها غټ ډاکټر که نه؟ پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې د چورو کار کوي. سکول ته چولې راوړي. ښه شاباش. هلکه ستاسو څه سوچ دی؟ زما پلار دیاړي تیاری کوي. سوچ دې څه دی؟ څه به جوړېږي او سبق چې وي که نه؟ سوچ په کوو که شابه دې سبق نه افسر. ښه چې لوی افسر شي ما به تاله درکوي. څه وایي که نه؟ که نه؟ ښه او ته چې سکول ته دې دا هیل کړو که نه او سبق ووایې نو ستاسو ارمان دی چې څه به جوړېږي یاره؟ پولیس. خو نو دا یو پولیس شو او دا یو ډاکټر شو، افسر شو غټ، او دا یو ډاکټر شو. نو دا درې واړه چې دا یو اوهو دا به څومره مزه کوي که نه؟ خوږو مینهوالو ډېره مزه به کوي. ګورئ دا وړې وړې خبرې موږ راټولوو ګورو. دا چې کوم ګلونه دي د دې ابیاري ملیاري پکار ده، پاملرنه یې پکار ده که نه؟ نو کوشش کوو لږ کوشش. هر یو کس چې زه په خپل کلي په چم کې په یو کس باندې هم کار وکړي که نه چې هغه دپاره به یاره زه هغه ته لږې پیسې په هفته کې ورکوم یا په میاشت کې څه هغه دپاره به زه چې کوم دی کوشش کوم که نه. نو هر یو کس چې دی هغه چې یو کس هم ځان ته ونیسي که نه چې هغه په خپل کلو علاقو کې د یو کس دپاره ابیاري مالیاري کوي، کوشش پکې د هغه د هلو ځلو د حل کولو دپاره. نو زما په خیال دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لوی انسانیت خبره ده. اجازت غواړم بس دی؟ خوشحاله یې که نه؟ زه ډېره زیاته مننه نه دی ښکلو ښکلو ګلونو سره اجازت غواړم. اقبال محسن خوشحاله راته اوسئ. د لوی الله په امان.